د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د اتوار پر ورځ دغه هیواد لاندمن عمومي انتخابات پرلپسې څلورم ځل وګټل. د حسینه واجد عوامي لیگ او اتحادي ګوندونو یې د اتوار یا یکشنبې د ورځې د انتخاباتو د نتیجو له مخې د پارلمان د 300 څوکیو نه لږ تر لږه 223 ګټلې دي. د دې نتیجو وروسته به حسینه واجد د نورو 15 کلونو لپاره په واک کې پاتې شي. د ټاکنو کمیشن به رسمي نتیجې د ګول یا دوشنبې په ورځ اعلان کړي. د بنگلاديش د نېشنلست ګوند دغه انتخاباتو بایکاټ کړی وو او اوس تمه کېږي چې عوامي لیگ او اتحادیان به یې پاتې څوکۍ وګټي. د بنگلاديش تر ټولو لوی اپوزیشن ګوند BNP تور لګولې چې ټاکنې د درغلیو ډک او یو اړخیزه وي. حکومت په پرلپسې ډول د ټاکنو د آزادو او ټول شموله کېدو دفاع کړې ده. While we did not witness instances of violence or disruption, په داسې حال کې چې مونږه د تاوتریخوالي یا ګډوډۍ پیښې نه دي لیدلي، مونږ په بنگلاديش کې د ورته پیښو په حقله د رسنیو ریپورټونه لیدلي دي او متعلقه چارواکو ته مو خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. خو لکه څنګه چې وویلی شو، مونږ کې هیڅ چا په شخصي توګه د جمهوري اصولو، نړیوالو معیارونو او د بنگلاديش د سیمه ییزو شرطونو سره سم د عادلانه، شفافو او حساب ورکوونکو ټاکنو نه علاوه بل څه نه دي لیدلي. د انتخاباتو وړاندې د BNP مشران او پلویان په پراخه کچه نیول شوي وو. په دغو ټاکنو کې یوازې 40% د رایې ورکوونکو خپلې رایې اچولې. مطلب دا چې د رایې ورکوونکو د ګډون کچه شاوخوا 40% وه. خو تنقید کوونکو په ګوته کړې چې ډېر واړه اپوزیشن ډلې او آزاد امیدواران د واکمن ګوند سره تړلي وو چې رایې ورکوونکو لپاره یې لږ انتخابونه پرېښودل. په داسې حال کې چې ویل کېږي حسینه په وروستیو کلونو کې د بنگلاديش په ودې کې مهم کردار لوبولی. کارپوهان وایي چې اقتصاد اوس په ټپه ولاړ دی. د هیواد د زر مبادلې ذخیرې د 3 میاشتو نه لږ وارداتو ته هم راټیټ شوي دي. د خوراکي توکو بیه لوړه شوې ده او د هیواد په قیمتي جامو صنعت کې د کارګرانو د لاریون څپې د حکومت په ضد خفګان روښانه کوي. غواړو چې په هیواد کې د ضروري توکو بیه راټیټې شي چې زموږ په شان بې وزله خلک یې د اخیستو توان ولري، او زه غواړم چې په هیواد کې هیڅ ډول تاوتریخوالی او کړکېچ شتون ونه لري. موږ سوله غواړو. کارپوهان وایي چې په بنگلاديش کې اقتصادي ناخوښي لا د مخ په ډېرېدو او پراخه ده. د دې مطلب دا دی چې د حسینه لپاره مخکې تلو لپاره د اقتصاد ښه کول به ډېر مهم وي، په ځانګړې توګه د هغو رایې ورکوونکو په منځ کې چې د رایې ورکولو نه یې ډډه کړې. شیخ حسینه واجد د لومړي ځل په کال 1994 او بیا په کال 2009 کې دغه هیواد لومړی وزیر اعظم وټاکل شوه. په مجموعي توګه په 5م ځل د دې هیواد وزیر اعظم جوړیږي. امکان دی د بنگلاديش سیمه ییز ګاونډیان د حسینې د بیا انتخابېدو هرکلی وکړي. څېړونکي وایي ترهګري، بهرنۍ تګلاره او د روهینګیا کډوالو سره د مرستې په اړه د هغې سخت دریځ هغه ټولې نړۍ ته د منلو وړ کړې ده. حسینه د روس ملاتړ هم ترلاسه کړی چې په هیواد کې اټومي بټۍ جوړوي او د اروپایي اتحادیې سره هم اړیکې ساتي چې یو مهم سوداګریز شریک دی. چې څېړونکي وایي په بنگلاديش کې پرمختګ ته ډېر نږدې نه ګوري. خو د حسینه تر ټولو لوی ملاتړي هند دی چې په څو انتظامي ډانچو پروژو کې یې سرمایه کاري کړې، ځکه چې دا په سیمه کې د سیال چین په ضد د هغې سیوا کولو ګواښ کوي. ډاکا په ایشیا کې د واشنگټن لپاره یو مهم سوداګریز او سټراټیژیک ملګری دی، چېرته چې د چین د اغېز د مخنیوي هڅه کوي. خو د بایدن اداره لا هم د ټاکنو په اړه د خپلو اندېښنو په اړه غږیږي. ماوه جلیل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.